قاری صاحب ته مو ته دوره د حدیثونو پته نشته خو ته یو تاسو کوم ته ډایرکټ بل ته وګړي اول مو ته د حدیث تاسو کړه دی چې نه د حدیث زمانه نه د دروغ دی ماشاء الله خود به اخیر کې به ملک سے اخیر کې به خود دا فیصله کوي دا روایت دروغجن ده خود به دا فیصله کوي یا الله بندور سمرات العقول صحیح روایت ده من قتل دون مظلمته فهو شهيد دي عباس رضي الله عنه بحار الانوار کی روایت ده سي علي رضي الله عمر رضي الله عنه دي عباس رضي الله عنه ناوا لبامنا لري کړله نو اگر اغلل علي رضي الله عنه شکایت وکړل چې اې دي ما وراره عمر رضي الله عنه دي ما بامنا ناوا لري کړی ده علي رضي الله عنه ورته ویل ورسه دي ما تور شمشیر راواخله شمشیر راواخیستل نو دی باندې راغلل دی وی ناوی په دفاع کې علي رضی الله عنه تور را اخیستلې ده ناوا هغه ناوا چې هغې کې لبام نه دی باران اوبه راتویېدلې او اوس د فاطمه الزهرا رضی الله عنها لپاره تاسې وایاست چې علي رضی الله عنه توره نه را اخیستله دا کوم کتاب ویلی دی چې علي رضی الله عنه ویلي چې ما په دې خاطر باندې توره نه را اخیستله مهرباني قاری صاحب غناوی په خلاف توره راوخیسته نو عمر بیا بد څنګه شو تا عقیده دی تا کتاب وای دی ما کتاب خو نه وای و قربان دي سم دی تا کتاب وای سیدناوی دی پاره تور راخیسلی او دی رسول الله دی لور دی پاره تور نه در اخیسلی ولی دا حدیث دا خبره د منلو دی یاله تل خپل عقل استعمالوه دی تا کتاب وای خو د زړه سره دی تا کتاب بحار الانوار معتبر کتاب دی دا مرآة العقول علامه مجلسی دی صحیح ورته ویلی دی چې د خپل مظلومیت په دفاع کې څوک وځلی شي هغه پښتنو له کتاب ولا معنی خپل نه مني تو کتاب کې نه یلی چې فاطمه حضرت ابوبکر نه خفاوه دوستانو ملک صاحب یو لحظه قربان دي یو لحظه د زړه سره قربانه کړي دا تاسو دا خبره وکړله چې نبی علي رضی الله عنه توره په دې خاطر نه را اخیستله سی بیا لدینا پیتنه جوړېدله کنه دا کوم کتاب ویلی دی کوم امام ویلی دی سی په دې خاطر تونه نه را اخیستله مهرباني وکړه دا خو قاری صاحب دا سر یو خبره کتاب کې لیکل نه وی لکه عقل هم ته شوی کا او عقل توسو دې لکه ملک صاحب ته اوس په موږ باندې خپل عقل منی او زه تا خپل کتاب خیمه اگر سره نه منی واہ 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 بڑا بہت انصاف والا بات ہے بہت انصاف والا بات ہے دیتا عقل دی موږ دی پاره حجت ده او زه دیتا کتاب درته خیم دیتا دی پاره حجت نه ده قاری صاحب اتنا بی انصافی مت کرو بڑا بی انصافی ہے والله ته معنی نه کنه ته یو حدیث سم نه معنی ته دا حدیث نه معنی دا صحیح حدیث ته قسم بالله ملک جان و ملک جان و دې زړه سره ته ام دغه خبره دی تا په کتاب کې ماته وخیا چې امام دی ویلی چې ما توره په دې خاطر روانه خیسل او د فاطمه رضی الله عنها دفاع مې ونه کړله په دې سترګو خو اوس یو بله خبره به زه درته وکړم بله خبره بله فاطمه رضی الله عنها كانوا مظلومه و ابو بکر او عمر د دواړه خلیفګانو ظلم ورسره کړی و کنه او علي رضي الله عنه بیا ولد فاطمه رضي الله عنها لر عمر الفاروق رضي الله عنه په نکاح باندې ورکړه ام کلثوم مو دا کیدا نه دی تاسو کیدا دی کم دا دی الله بنده وای دا دی موږ عقیده نه ده د تاسو عقیده ده د تا تر ټولو متواتره عقیده امداد سي علي رضی الله خپل لور عمر رضی الله عنه تور کړي و په نکاح باندې او اوس معنی قاری صاحب دا مو عقیده نه نو تاسو یې نو ته دې ما دا کیمرا راغټ کړی کوم یو ملګری را سره ده څوک درسره سره محترم موجود یو سترګ قربانه کوم ګوره دا ده تر ټولو معتبر کتاب دې درته راواخه مخه او تر ټولو صحیحه خبره به دې درته راواخه ګوره دا دې تا
تكملة الرجال العلامة المحقق الشيخ عبد النبي الكاظمي. هم علامة ده، هم محقق ده. شيخ عبد النبي بدي باندې بیا بل سید تحقیق مرباني کړی په دې کتاب دې دوم جلده الجزء الثاني 498 صفحه ده. په دې کتاب کې مسلمانانو تاسو وګورئ ام كلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام. دا أم كلثوم دي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكانت مع أخيها الحسين الحسين عليه السلام سره په کربلا کې مو. والمشهور من الأصحاب والأخبار، مشهورة خبره دي مغل لويو علماؤنا أو لرواياتنا أغدادا أنه علي رضي الله عنه تزوجها عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه په نکاح ورکړی و. لاندې به څه شی وایي د تاسو دغه محقق مولا وهو الأصح دا وایي تر ټولو صحیحه خبره ده للأخبار المستفيضه چې وایي بشمار روایتونه وایي په دې اړه باندې راغلي دي. ملک صاحب مایک د کولو که شور د سره تلو مو میوټ کی. دا دی یو کتاب که په دې اړه ګوره دا د تا ټول معتبر کتابونه دي په دې ځای کې درته وښیم. داسې ورته وګوره 1 2 3 4 5 6 يعني زل سلو کتابونو نه اوس دا خبره لري وای امام صادق علیه السلام خو به منی. امام صادق علیه السلام منی قاری صاحب ته بس دا ویله ته ځان نه لګیا حضور ته خپل علم تو سره مخ کم کنه غنه بیا جواب ورکړه. لا اله د کتاب ورته ښکاره کوم ته ځان لګیای د کتاب محقق ملای ورته ښکاره کوم. امام صادق علیه السلام خو به منی دا د امام صادق علیه السلام خبره هم پسې وګسه. امام صادق علیه السلام صحیح روایت ده، صحیح روایت ده. بیا د بیډ ډیر ما په دوستانو دغه معام او شی ملک صاحب خفکیږي بنه د تا کتاب د ما کمره غټه کړه غټه د قاری صاحب محترم دا ګوره د تاسو کتاب د مرآت العقول در سره نمشته کړه. مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول ګوره شیخ الاسلام العلامه محمد باقر المجلسي. مسلمانانو دي کتاب ته وګوري دا مرآت العقول شلم جلده 2 صفحه ده. الحديث الاول حسن روايته صحيح ده عن ابي عبد الله عليه السلام قر باب في تزويج ام كلثوم. عن ابي عبد الله عليه السلام امام صادق عليه السلام نبختنا وصف في تزويج ام كلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه. داوي فرج شرمقاوه سلا علي رضي الله عنه غصب سوي والعياذ بالله. دا د تاسو په توهین سوی ده. مرآت العقول ورسوي ګوره جلم درته خیمه صفحه درته خیمه حدیث درته خیمه سida روایتونه صحیح. تاسو شرمېږئ نه چې تاسو د اهل بیت او دعوه لري. قاری صاحب شرمېږئ ته نه ته حضرت عمر سے په وداري میتیان دې کولې حدیث کرتاس چغه خو ته نه کسي زه تو سره خپل امام چې نه وم ته ما څنګه زه ته نه یو تاسو لا امام صادق علیه السلام نه کوم یو دا خبره درته وخو د سیاغه وایس په ولاړو میتازي وکړي بیا غم نه شرمېږي دا مونږ کنه تاسو حدیث کرتاس مانو کنه تو حدیث کرتاس مانه کنه سب مسلمانانو دغه سړی ویل سی عمر رضی الله عنه تاسو وایي چې په ولاړو باندې میتازي کوي کوت وای تاسو شرمېږئ نه کمی امام صادق علیه السلام د تاب شپږم امام درته خو د صحیح روایت څنګه وایي په ولاړو میتازي وکړي لا باس هیڅ مشکل پروا نه کوي هغه بیا شرمېږي نه نشي څنګه کیدای نشي دا کسان ته یم کاری صاحب د مو معصومینو کول چې کله مو حدیث مجلس سره مشابهت نه خوري ګرام زړه سره په دلیل مسلمانانو دوره کتابونه چې مسلمانانو ګوره د ما د زړه سره د ما خبره له تاسو سره په دلیل باندې ده. دا ګوره ما خپل دا کتاب کې تل او دا فروع د تا په معتبر کتاب کې کون سا کتاب اب کا معتبر کتاب ہے. مسلمانانو دی کتاب ته وګورئ فروع الکافی دا فروع الکافی دی فروع الکافی 500 صفحه ده شپږم جلده 500 صفحه شپږم جلده. مسلمانانو دی ځای ته وګورئ اتلسم لمبر روایت ده
عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ما دي يسري باركي پختنه جنی وکړه چې دای په ولاړو باندې امتیاز کوي قال لا بأس به. اوس امام صادق علیه السلام هم نشرمیږي مهرباني وای هیڅ پروا نه کوي. اله زړه سره قاری صاحب ته دلته دی علي حیدر دی بچی په قبضه کې، ته دلته دی حسین، ته دلته دی حسین علیه السلام دی بچی په قبضه کې. اخو دی خو مزه، اخو دی خو مزه په اره خبرې کې به خپل کتاب درته را اخلمه، په اره خبرې کې به خپل کتاب درته